السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ډیرو قدرمنو حاضرینو، علماء کرامو، اسلامی امارت مشرانو، استادانو، درسانو، نمایندګانو، ډیر خوښ یو چې نن یو ځل بیا د علوم اکاډمۍ لخوا په دایر شوي پروګرام کې برخه اخلو. هغه پروګرام چې د نوي تازه اسلامی نظام د پاره او د افغانستان لپاره یو حیاتي ارزښت لري. افغانستان د اسلامی هیوادونو د جملې نه یو اسلامی هیواد دی او په دې پابند دی چې په افغانستان کې په انفرادي زندګۍ کې او اجتماعي زندګۍ کې به ټول اسلامی تعلیمات دا په لیوی او مسلمانان به د اسلامی تعلیماتو د چتر لاندې خپل وخت تیری. الله تعالی چې انسان پیدا کړي نو فکری لحاظ سره هم مستقل او آزاد او بدني لحاظ سره هم مستقل او آزاد. اسلام نو فکری پابندي او غلامی خوخي او نو بدني غلامی خوخي. همدارنګه الله تعالی چې انسان پیدا کړي نو مدني تبع په دې معنا سره چې دی په ټولنه کې پاتې کیږي او خپل ضرورت به د ټولنې نه دا پوره کوي. نو هر انسان په خپل ذات کې خودکفا نه دی چې خپل ټول ضرورت دا په خپل باندې پوره کړي شي، بلکې دا نور انسانانو ته محتاج دي. همدارنګه انسان فطری لحاظ سره جالب د منفعت ته او دافع د مضرت ته. انسان کوشش کوي چې کوم شي کې فایده وي هغه ځان ته راجلب او کوم شي کې چې د نقصان وي دا غي مخنیوي دا وکړي. الله تعالی انسانانو ته فطری دین دا ورکړي، هغه دین چې د دوی د فطرت سره برابر دی. د اسلام د ټولو تعلیماتو خلاصه دغه دوه خبرو تر وځي. اوامرو کې جلب د منفعت ته او په نواهیو کې دفع د مضرت. دا د اسلام د ټولو احکامو خلاصه ده او دا د انسان د فطرت تقاضا ده هم ده. انسان د نورو انسانانو کومک ته محتاج دی. په کلی کې انسانان یو تر بل سره محتاج دي، قومونه یو تر بل سره محتاج دي، دارنګي هوادونه یو تر بل سره محتاج دي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کله په مکی دور کې د دعوت سلسله شروع کړه، د حضور علیه الصلاۃ والسلام د دعوت سرحد معلوم نو. د حضور علیه الصلاۃ والسلام دعوت ټول انسانانو ته. د حضور علیه الصلاۃ والسلام نبوت دا نړیوال نبوت. کوم کتاب چې الله تعالی حضور علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړي هغه هم نړیوال کتاب دی. داسې کتاب د دین علاوه بل نشته چې دومره نړیوال وي او دا اخیری کتاب دی. نو د اسلام دین دا یو نړیوال دین دی. په مکی دور کې حضور علیه الصلاۃ والسلام کوشش تا کول چې د دعوت سلسله نورو اقوام ته وغځيږي او ساری شي. په اخیری 3 کلونو کې حضور علیه الصلاۃ والسلام د ډیرو اقوام سره ملاقاتونه وکړو، دعوت ورک. د مدینه منوره نه د اوس او د خزرج چې کوم مشران راغلي هغه سره معاهده وکړي، هغه سره مفاهمه وکړي او بیعت عقبی او بیعت عقبی ثانی دا مخې تراغه. همدارنګه حضور علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ولګل حبشه ته د صلح حدیبیه په موخه باندې حضور علیه الصلاۃ والسلام حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د سفیر په توګه باندې ولېګ قریش ته
همدارنګه د صلح حدیبیې نه وروسته حضور علیه السلام په یو وار باندې شپږو ګاونډیو مشرانو ته خطوط او قاصدان دا ولېږلو په همدغه غرض باندې چې د حضور علیه السلام د دعوت موضوع د عامه وه چې دغه دعوت نورو اقوامو ته ورسي د دنیا ګوټ ګوټ ته دا ورسي. د افغانستان اسلامی هیواد دا داسې هیواد دی چې دا به د دنیا د اقوامو سره د دنیا د هیوادونو سره به تعلقات ساتي او په دغه دوه اصولو باندې چې یو جلب د منفعت دی او بل دفع د مضرت، په دې کې توازن دا انتهایی زیات مهمه خبره ده. که یو طرف ته موږ او تاسو محتاج یو چې د نورو د تجربو نه استفاده وکړو او د خپل ولس ضرورت پوره کړو، د خپل نظام ضرورت پوره کړو، خو بل طرف ته دا هم ضرور ده چې د هغې سره سره دفع د مضرت دا هم په نظر کې نیول شوي وي. که موږ د یو چا نه څه اخلو د دې سره دا ضرور ده چې د هغه د ضرر او د نقصان نه دا ځان وساتو. که همیشه لپاره په دغه دوه اصولو باندې عمل وشي نو ملک په هر طرف کې آبادېدی هم شي او مستقل او آزاد دا هم پاتې کېدی شي. د اسلامي هیواد د خارجه پالیسۍ بنیادی دوه ټکي وي، یو دا چې اسلامي هیواد د اسلام د دعوت پر رابطه باندې ذمہ داری لري، نو دا د دې ذمہ داری جوړیږي چې د دعوت لپاره به هم د نورو هیوادونو سره خپل تعلق ساتي چې څنګه دا دین نورو هیوادونو ته ورسي، نورو انسانانو ته دا دین دا ورسي. او دویمه ذمہ داری د اسلامي هیواد هغه دا جوړیږي چې څنګه خپل استقلال وساتي او خپل منافع دا څنګه وساتي، د نورو نه جلب د منفعت دا څنګه وکړي. افغانستان د 4 لسیزو نه زیات په داسې حالت کې قرار لري چې دلته جنګونه زمونږ د ملک هره برخه متاثر شوې ده، متضرر شوې ده. ملک بیا آبادۍ ته ضرورت لري، په بیا آبادولو د ملک او د خپل استقلال په ساتلو کې او د نورو خلکو د ضرر نه د ځان بچ ساتلو کې دا ضرور ده چې اسلامي امارت د دنیا د مختلفو اقوامو سره مختلفو هیوادونو سره خپل سیاسي تعلقات دا وساتي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې هم د نورو خلکو د نورو اقوامو د تجربو نه استفاده دا شی و. اسلام د دې ممانعت نه کوي چې موږ د نورو خلکو د علومو نه استفاده وکړو یا د نورو خلکو تجربو نه استفاده وکړو. اسلام موږ د دې نه منع کوي. موږ ته کلیات پراته دي، موږ ته اصول پراته دي، موږ به د خلکو نه جلب د منفعت کوو، ورسره به د هغوی د نقصان نه هم ځان ساتو. که یو طرف ته دې ته موږ ضرورت لرو چې زموږ ځوانان لاړ شي بهر علوم حاصل کړه، تجربې حاصلې کړه، خو بل طرف ته بیا دا ضرورت هم لرو چې د بهر نه داسې یو پردی نظریه رانوړي افغانستان ته چې بیا افغانستان اولس د مشکل سره دا مخ. په دې وړاندې ادوارو کې که موږ او تاسو یو ګورو د جلب د منفعت او د دفع د مضرت توازن نه ساتل شوی، د دې وجه نه موږ او تاسو ته مشکلات مخې ته راغله. که موږ د روسانو سره تعلق ساتل د جلب د منفعت په اساس باندې، لیکن د دفع د مضرت لحاظ دا نه ساتل شوی، د دې وجه نه د خلکو د پرچم تصور د همدغه ځوانانو د منځه نه دا راووت. که موږ هغه وخت دې خبرې ته متوجه وي چې روسانو ته ځوانان لیږل دا زموږ یو ملي ضرورت دی، دا زموږ یو وطني ضرورت دی، لیکن دا هم ضرور و چې د پردی نظریه افغانستان ته رانشي او د روس او د پرچم د خلق او د پرچم نظریه دلته خوره نشي. لیکن په هغه وخت کې دغه توازن ونه شو ساتلی، د دې وجه نه د ملک ته ستړی دا پیدا شو. یا په دغه 100 کلنه دوره کې چې موږ او تاسو وکاتم ډېر ځوانان داسې وو چې د بهر نه تجربې حاصلې کړې وي، علوم یې حاصل کړي وو، لیکن ورسره دا چې پردي نظریات د ملک ته راغله، پردي خواهشات د ملک ته راغله، موږ خپل استقلال ونه شو ساتلی، خپل توازن ونه شو ساتلی. د دې وجه نه همغه ځوانانو همغه علمي قشرونو بهرني قوتونه راوستو، دغه ملک اشغال کو ور باندې او دغه وطن د 100 کاله د مشکل سره د مخ. د افغانستان اسلامي امارت لپاره دا ډیره مهمه ده چې موږ د نورو هیوادونو د تجربو نه استفاده وکړو. ملک قرآن دی، ملک جوړول غواړي، ملک هره برخه جوړولو ته ضرورت لري، لیکن دا هم ضرور ده چې موږ د خلکو د ضرر نه ځان دا بچ کړو. د بهر نه نوي تجربې راځي، د هغې لپاره دا ضرور ده چې اسلامي فلټر دا ولګېږي، بهرني اخلاق
چې د اسلام سره متصادم وي، د ملي ګټو سره متصادم وي. بهرني غوښتنې چې د اسلام سره متصادم وي، زما استاد د ملي ګټو سره متصادم وي، دغه شیانو مخنیوي ونیول شي. نور دغه ملک آبادی ته ضرورت لري، بهرني تجربو ته ضرورت لري، ښه استعدادونو ته ضرورت لري. او دا د دې ایجاب کې چې موږ بهر ته لاړ شو، د بهر نه استادان دلته راشي، بهر نه ځوانان دلته راشي، د دې ځوانان لاړ شي، د دې استادان لاړ شي او هلته علوم حاصل که تجربې حاصل که او دغه وران ملک دا ور باندې آباد که. لیکن د هغې سره به هم زمان دا ضروري وي چې موږ د تیرو تجربو نه استفاده وکړو چې بیا ځوانان داسې پردی نظریې را نه وړي چې د درېیم اشغال لپاره سبب دا وګرځي. افغانستان یو اسلامي ملک دی او په داسې یو خطه کې واقع دی چې ډېر کرتې د مختلفو مؤثرو قوتونو د جنگ میدان پاتې شوی دی او د ګټو د تبادلو میدان پاتې شوی دی. د افغانستان د ولس لپاره، د نظام لپاره دا ډېره مهمه وي چې که د دنیا هر قوتونه وي، هر طرف وي، هر قوم وي، هر هیواد وي، هغوی سره چې کوم تعلقات ساتي هغه په دغسې اساس او بنیاد باندې چې موږ جلب د منفعت ورنه وکړو او د هغوی د ضرر او د نقصان نه ځان وساتو. موږ د هغوی نه ځان راغونډول دا هم زموږ د ملک ګټه نه ده او دا کیدی نشي چې موږ د دنیا د هیوادونو نه ځان راغونډ کړو. د دنیا په کلي کې چې اوسېږي نو خامخا به د خلکو سره تعلق ساتي او دویم د خپل منفعت په خاطر باندې، د ګټې په خاطر باندې موږ هم دې ته ضرورت لرو چې د خارجي هیوادونو سره تعلقات وساتو او همدارنګې د خپل د دوی د ضرر د بچکولو په خاطر باندې هم موږ دې ته ضرورت لرو. حضور علیه السلام چې ډېرې معاهدې کړې وي هغه په دغه خاطر هم کړې وي چې د خلکو د ضرر نه ځان وساتي او ډېرې معاهدې په دې خاطر باندې وي چې هلته جلب د منفعت مخې ته راشي. نو د حضور علیه السلام د تعلیماتو په اساس باندې موږ دغه دوو اصولو په رڼا کې دې ته محتاج یو چې د دنیا د هر قوم سره خپل تعلق وساتو تر څو هغه جلب د منفعت دې وطن ته وشي او د هغوی د نقصاناتو نه ځان وساتو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.